دوستانو د علیشاه 007 کوم سپارون پولیسو نیولې دي د هغه د تانې سیچو ویډیو راله چې د هغه سیچو څه وایي د علیشه په باره کې د علیشې د مور په باره کې چې هغه نیولې دي ځکه د پېښور هایکورټ دا فیصله کړې چې ګرد هغه ټیک ټاکران ونیول کېږي کوم چې په سوشل میډیا کې په حاشیه خوروي. نو راځئ د هغه سیچو صاحب د خولې واورو چې هغه به د علیشه 007 او د هغه د مور سره څه کوي، هغه به جیل ته لیږي که به یې لکوي. راځئ دغه ویډیو وګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډیو مشه محمد دانیال عزیز یم. دا وخت په ګلبهار تاڼه کې موجود یم او تاسو پته ده چې د خبر پښتونخوا پولیس یو اقدام شروع کړی دی چې څومره هم ټیک ټاکرز دي او هغه نازیبا حرکات کوي، فحاشي خوري او په سوشل میډیا باندې داسې حرکات کوي چې زموږ د دود دستور د کلتور او د روایتو خلاف وي. نو د هغې خلاف دوی کریک ډاون شروع کړی دی. دا وخت په ګلبهار تاڼه کې ټیک ټاکر 007 علیشا او د هغې والده چې کوم دا هغه پولیس والا چې کوم دی په حراست کې اغستې دي ګلبهار تاڼه کې موجود دي. اس ایچ او صاحب هم موجود دی موږ سره. اس ایچ او رفیق ګلبهار تاڼه دا په دې وخت باندې موجود دي. مننه کوو سر موږ له وخت راکولو. دا راته ووایي چې تر دې دمه څومره ټیک ټاکرز خلاف ستاسو کاروي چې کوم دی هغه کړې ده، هغه مو راوستي دي او د دې څه طریقه کار دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مختلفو ګروپونو د مختلف ټیک ټاکرز خلاف کچا د اصلاحي نمایش کړی دی، کچا څه داسې په سوشل میډیا په ټیک ټاک باندې داسې څه نازیبا ویډیوز جوړ کړي دي، کنزل یا فحش ویډیو جوړ کړي دي. هغې فوراً د هغې خلاف موږ کاروایي کړې ده او موږ اریسټ کړي د هغې خلاف موږ اف آی آر درج کړی دی. دا علیشا 007 سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل دا او د دې والده بلکې د دې پلارم دا مو څنګه گرفتار کا د دې تفصيلات را سره شیر کړئ. دا ورځ نیمه مخکې د دې یو ویډیو داسې وایرل شو چې هغه نازیبه و فحش وه. په هغې باندې زموږ سره ایکشن واخیستو او فوراً موږ ته د کاروایي هدایت وکړو. موږ کاروایي وکړو، د اریسټ کړو، د دې خلاف هم اف آی آر درج کړو. دا به بیا تاسو مجسټریټ ته پیش کوئ، څه طریقه کار به کوئ؟ بالکل ان شاء الله دا به سبا مجسټریټ ته پیش کوو. په سوشل میډیا باندې نازیبا حرکات کول د اصلاحي نمایش څومره سزا ورته ملاوېدی شي؟ په دې هکله باندې ځکه ووایه چې زموږ کوم نور نوجوانان دا ویډیو ګوري چې هغې بیا دا رنګ اقدام نه کوي. نو هغه مختلف حرکات دي. که څوک اصلاح نمایش وکړي نو 15 ډبلې، که څوک فحش حرکات وکړي نو 294 کې اف آی آر درج کیږي. مختلف جرایم دي. که څوک څه قسم څه خلاف ورزي وکړي معاشرتي نو د هغې خلاف هغه اف آی آر درج کیږي. مننه کوم اس ایچ او صاحب. قدرمندو، زمونږ معاشره د پښتنو معاشره ده او زمونږ دود دستور روایات زمونږ کلتور دا یو ډېر دروند کلتور دی. زمونږ کلچر چې کوم دی دا ډېر زیات دروند دی. پکار ده چې موږ په عام ژوند کې او په سوشل میډیا باندې هم داسې حرکات ونه کړو چې زمونږ معاشرې ته زمونږ کلتور ته هغې ته زیان ورسي. ډېره مننه.